د ګوري مساج آیل یو داسې طبیعي تیل دی چې د ملا درد، د گردن تکلیف، د ګوټونو سختي او د اعصابو کمزورۍ لپاره په کورونو کې له پخوا نه استعمالیږي. نن سبا ډیر خلک د ملا درد، ګوټونو تکلیف، د غاړې درد او د بدن ستړیا تجربه کوي. دا ستونزې یوازې د عمر له زیاتېدو نه دي، بلکې د اوږده ناستې، لږ حرکت، خراب خوراک، وزن زیاتوالي او ورځني سټریس له امله هم پیدا کېږي. کله چې بدن ته مناسب پاملرنه ونه شي، عضلات سختېږي، اعصاب کمزوري کېږي او دردونه ورو ورو زیاتېږي. ډیر وخت ناست کار کول، د بدن حرکت کمیدل، د کلسیم او ویټامین ډي کموالی، وزن زیاتوالی، د وینې جریان کمزوري، د اعصابو ضعف، غلط حرکت یا درانه بارونه پورته کول. کله چې عضلات کمزوري شي او ګوښتونه سخت شي، بدن خپل طبیعي ځواک له لاسه ورکوي او درد په دوامداره توګه زیاتېږي. د ګوري مساج آیل څنګه کار کوي؟ دا تیل د جړی بوټو په مرسته جوړ شوی او د بدن د تکلیف ځای ته مستقیم اغیز رسوي. د درد شدت کموي، د عضلاتو سختي نرموي، د پړسوب کمولو کې مرسته کوي، د اعصابو حرکت ښه کوي، د وینې جریان فعالوي، بدن ته ژور او فوري آرام ورکوي. منظم استعمال بدن ته هغه نرموالی، ځواک او راحت ورکوي چې د ورځني فشار له امله ختم شوی وي. استعمال طریقه: د تکلیف په ځای د ګوري مساج آیل وهئ او شاوخوا اوه دقیقې په نرمه طریقه مساج وکړئ. په ورځ کې یو ځل یا 2 ځله استعمال ډیر ښه نتیجه ورکوي. کورني ګټور او ساده ټپس: کله دې تیلو سره تاسو د عادتونه هم شامل کړئ، نتیجه به څو چنده زیاته شي. هره ورځ لږ شان واک یا حرکت وکړئ. سهار لږ په لمر کښېناستل د ویټامین ډي لپاره ډیر ګټور دي. د کلسیم لرونکي خوراک لکه شیدې، مستې، مغزیات او کیلې زیاتې کړئ. که ډیر وخت ناست کار کوئ، نو هر شاوخوا 50 دقیقې وروسته لږ ودرېږئ او بدن حرکت ورکړئ. د تکلیف په ځای لږ ګرم ټوکر شاوخوا 15 دقیقې ونیسئ او په منظم ډول وڅښئ ترڅو بدن کمزوری نشي. دغه عادتونه د ګوښتونو سختي، د عضلاتو درد او د اعصابو کمزورۍ په ښه کېدو کې ډیر مهم رول لري. په پای کې، که تاسو د ملا درد، ګوښتونو ستونزه، د غاړې تکلیف یا د اعصابو کمزورۍ له امله ستړي یاست، نو یو ځل د ګوري مساج آیل ضرور وازمایئ. دا طبیعي تیل بدن ته هغه ژور آرام ورکوي چې هر څوک یې غواړي او د کورنیو ټپس سره یوځای نتیجه لاسو برابره ښه کوي. د ګوري مساج آیل لپاره تاسو د ټول پاکستان نه د کور نه کښېناستم آرډر کولی شئ. یوازې په لاندې نمبرو اړیکه ونیسئ.